أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. د نجران د عیسایانو کم وفد راغلی و د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شوی و او د هغې او د نبی علیه السلام په منځ کې په مذهبي خبرو باندې بحث وشو او هغې خپله عقیده بیان کړه چې کله به ویل حضرت عیسی علیه السلام دریم خدای دی، کله به ویل هغه په خپله خدای دی او کله به ویل چې د خدای زوی دی. نو په دې باندې نبی علیه السلام رد وکړو چې نه خدای دی، نه دریم خدای دی، نه د خدای زوی دی، بلکې د الله بنده، د الله نبی او د الله رسول دی. په دغه موقع باندې الله پاک دا آیاتونه مبارک راولیږل او په دې کې ټولو اهل کتابو ته دعوت ورکړ. یا اهل الکتاب، اهل کتاب هغه چاته ویلی شي چې هغې ته الله پاک یو آسماني کتاب ورکړی وي. موږ ته الله پاک خپل آخري آسماني کتاب قرآن مجید راکړی دی، نو موږ هم اهل کتاب یو. کتاب الله راکړی دی او قرآن مجید کې چې اهل کتاب لفظ ذکر شي نو دې نه مراد یهودیان او عیسایان دي. یهودیانو ته الله پاک تورات کتاب ورکړی دی او عیسایانو ته الله پاک انجیل کتاب ورکړی دی. نو کوم ځای کې چې اهل کتاب لفظ قرآن مجید کې ذکر کیږي نو دې نه مراد یهودیان او عیسایان دي. او په دغه موقع باندې یهودیان هم موجود و، عیسایان هم موجود و، مشرکان هم موجود و، او دغه شان مجوسی مذهب والا چې دوی د اور عبادت کوي، او دغه شان صابئین دا ځان له یو فرقه ده هغې موجود و چې د هغې دعوه دا ده چې موږ په زبور کتاب باندې ایمان دی. نو دغه ټولو اهل کتابو ته چې چا د کتاب دعوه کوله هغې ته الله پاک دعوت ورکو چې راځئ کومو خبرو باندې اتفاق دی چې اول په هغې باندې عمل وکړو. د دغې اهل کتابو عمل د شرکو، لیکن په ژبه باندې به د توحید عقیده بیانوله چې موږ الله یو منو، او دغه شان دا به ویل چې موږ د الله پاک سره شریک نه ګرځو، خو شریک یې ګرځو. عمل د دې خبرې ثبوت او دلیلو، او دغه شان د الله نه سوا بل چاته رب ویل
دام د اعمالو په اعتبار سره په هغې کې موجود. اربابا لفظ ذکر دی، د رب جمع ده. رب معنی ده کارساز، پرورش او تربیت کوونکی، د محبت او د نرمۍ په انداز کې چې درجه په درجه باندې د انسان تربیت او پرورش وکړي او د تکمیل درجې ته ورسي. نو داسې ذات ته رب ویلی شي. نو د دریو خبرو دعوت ورکو د مشرکانو ته چې راځئ کومې خبرې اتفاقي دي چې اول په هغې باندې ایمان او عمل وکړو چې یو په هغې کې د الله نه سوا د بل چا عبادت نه کول دي، د یو الله عبادت او بندگی کول دي. نو راځئ چې اول د یو الله عبادت شروع کړو. دریم د الله سره به څوک شریک نه ګرځو، که هغه انسان وي او که هغه نور څیزونه وي، که هغه فرشتې دي، که هغه اور دی، که هغه بوتان دي، هر څه چې دي هغه به د الله پاک سره شریک نه ګرځو، ځکه الله پاک د شرک نه پاک او صفا دی. څوک ورسره شریک نشته دی، نه شریک ته ضرورت شته دی. او دریمه خبره چې خپل منځ کې به یو بل ته رب نه وایو، کارساز به یو بل ته نه وایو. یو حاتم طایی ډیر مشهور سخاوتي تیر شوی دی چې د هغه سخاوت هغه په مثال کې خلق ورکوي چې کوم یو انسان کې ډیر سخاوتي نو خلق وي دا سم حاتم طایی دی، یا خلق وي دا د حاتم طایی اولاد دی، بچی دی. دغه یو زوی د هغه نوم عدي ابن حاتم دی. اول مشرکو، بیا دین عیسائیت قبول کو، پڑھا لکھا انسانو، د هغې پادري جوړ شو او بیا ورته الله پاک د اسلام قبلولو توفیق ورکو. حاتم طایی اسلام نه دی قبول کړی او د دو زوی عدي ابن حاتم رضی الله تعالی عنه اسلام قبول کو. نو چې کله دا آیاتونه مبارک لوستل چې موږ به یو بل کې خپل منځ کې یو بل رب نه جوړو، نو هغه وویل چې موږ خو یو بل ته رب نه دی ویلي. د نبي علیه السلام نه د دې وضاحت غوښتو چې دې مقصد او مطلب څه دی چې دلته الله پاک فرمایي چې تاسو به په خپل منځ کې یو بل ته رب نه وایئ. وایي موږ خو یو بل ته رب نه دی ویلی. نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې ستاسو د مذهب کم مشران دي او هغې تاسو ته کم حکم کوي او خبره بیانوي بغیر د دلیل او د ثبوت نه، تاسو به هغه منله؟ نو هغه ویل چې او دا خو به مونږ کول چې هغې به راته څه ویل هغه به مونږ هغه شانتې کول. نو بغیر د دلیل نه، بغیر د ثبوت نه د چا خبره منل دا داسې ده چې هغه ته رب ویل دي. ځکه یهودیان عیسایان هغې د خپلو مذهبي رهنمایانو او پیشوایانو متعلق عقیده دا وه چې دوی مونږ ته څه وایي نو دا صحیح وایي، که هغه به غلط هم وی خو دوی په خپل دین باندې د خپل دین سره یهودیت او عیسایت سره دومره محبت و چې په هغه محبت کې دی د خپلو مشران نه دا تپوس نه دی کړی چې ته دا کوم عقیده ماته بیانې، دا کوم حکم ماته د الله پاک د طرف نه بیانې، نو چې دا واقعي د الله حکم دی او که دا تا د ځان نه جوړ کړی دی. ځکه په تورات کتاب کې هغې تحریف کړی، رد و بدل یې پکې کړی او هغه تحریف شده کتاب هغه به خلقو ته بیانو. نو چې تاسو د خپلو پادریانو مذهبي مشرانو خبره منئ نو داسې دا لکه چې تاسو هغې ته رب ویلی دی. نو چې کله د دې دریو خبرو دعوت ورکو نو د هغې نه پس الله پاک مؤمنانو ته فرمایي که چېرې د اهل کتاب ستاسو نه مخ اړوي، دا خبرې تاسو سره نه مني، دا درې اتفاقي خبرې، نو تاسو ورته ووایئ چې تاسو اوس ګواه اوسیږئ چې موږ مسلمانان یو، زمونږ په دې خبرو باندې کلکه او مضبوطه عقیده ده او زمونږ عمل هم زمونږ د عقیدې مطابق دی، او ستاسو خبره چې کومه زباني ده نو ستاسو عمل هغه د هغې نه خلاف دی. بیا دغه اهل کتاب هغې د ابراهیم علیه السلام په دین باندې دعوه کوله او دا به ویل، یهودیانو به ویل موږ د ابراهیم علیه السلام په دینو، عیسایانو به ویل موږ د ابراهیم علیه السلام په دینو، مشرکانو به ویل موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو، یهودیانو به ویل ابراهیم علیه السلام یهودي و، یهودیت مذهب باندې و، عیسایانو به ویل ابراهیم علیه السلام په دین عیسایت باندې و، او مشرکانو به ویل چې ابراهیم علیه السلام چې زمونږ کومه طریقه ده نو په دې باندې هغه هم روانو. نو الله پاک په هغې باندې رد کړی دی چې ای خلقو تاسو د ابراهیم علیه السلام باره کې کومې خبرې کوئ، نو دین یهودیت او دین عیسایت دا خو د ابراهیم علیه السلام نه ډېر وروستو راغلی دی. تورات کتاب
د ابراهیم علیه السلام نه 1500 کال رست نازل شوی دی او دا شان انجیل کتاب د ابراهیم علیه السلام نه 3.5 کال رستو نازل شوی دی نو تاسو بیا څنګه د دین یهودیت او د دین عیسایت نسبت کوئ حضرت ابراهیم علیه السلام ته نو تاسو کې عقل نشته دی چې د عقل نه کار واخلئ او په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې تورات او انجیل کتابونه دا ډېر وروستو نازل شوي دي نو ستاسو بیا څنګه نسبت جوړېدی شي د ابراهیم علیه السلام سره قل اوایا ای پیغمبر علیه السلام د اهل کتابو ته یا اهل الكتاب اے اهل کتابو اے کتاب والو اے یهودیانو اے عیسایانو اے صابئینو چې تاسو د زبور کتاب د ایمان دعوه ساتئ تعالو راشه تاسو الی کلمتن یوې خبرې ته د یو خبرې دعوت تاسو ته درکولی شي هغې طرف ته راشئ او هغه قبوله کړئ سواء بیننا سواء چې هغه برابره ده بیننا زمونږ په منځ کې و بینکم او ستاسو په منځ کې چې زمونږ او ستاسو په کومه خبره باندې اتفاق دی نو راځئ چې اول په هغې باندې عمل وکړو او خپله عقیده د هغې مطابق وګرځو نو 3 خبرې ذکر کوي دلته یو دا الله نعبد الا الله الله نعبد دا چې موږ به عبادت او بندګي نه کوو د هیڅ چا الا الله سوا د یو الله نه د یو الله عبادت بکو د الله نه سوا د بل چا عبادت بنکو ځکه د الله نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته دی او دویمه خبره چې په هغې باندې اتفاق ولا نشرک به او موږ به شریک نه ګرځو د الله پاک سره شیئا هیڅ یو څیزو ځکه د الله سره څوک شریک نشته دی هغه د شرک نه پاک دی نه شریک ته ضرورت شته دی نو شرک به نه کوو د الله پاک سره او دریمه خبره ولا یتخذ او نه به جوړی بعضنا بعضې په موږ کې بعضا بعضې نورو لره اربابا خدایان چاته به رب نه وایو ارباب د رب جمع ده چاته به رب او کارساز نه وایو من دون الله سوا د الله پاک نه د الله نه سوا بل چاته به رب نه وایو الله زمونږ رب دی نو په دې 3 خبرو باندې اتفاق دی نو زبانی طور دغه اهل کتابو دا 3 خبرې منلي خو زړه کې نه منلي ځکه عمل یې د هغې نه خلاف او د مسلمانانو دعوه هم د دې 3 خبرو مطابق وه او عمل هم د دې مطابق او برابر و نو راځئ چې اول په دې 3 خبرو باندې پوره عمل وکړو فإن تولوا کچری دوی مخ واړو د دې خبرو نه دا 3 خبرې تاسو سره ونه منلې فقولوا نو تاسو ورته ووایئ ای مؤمنانو اشهدو تاسو ګواه اوسئ ای یهودیانو عیسایانو بأننا مسلمون چې بېشکه موږ مسلمانان یو د الله پاک تابعدار یو د الله حکم منونکي یو چې کوم حکم الله پاک موږ ته رالیږي نبی علیه السلام کوم حکم موږ ته د الله د طرف نه بیانوي زموږ په هغې ایمان هم دی زموږ په هغې باندې عمل هم دی یا اهل الکتاب ای اهل کتابو ای یهودیانو عیسایانو لم تحاجون تاسو ولې جګړې کوئ ولې بحث کوئ فی ابراهیم د حضرت ابراهیم علیه السلام باره کې چې یهودیانو به ویل موږ د هغه په مذهب یو عیسایانو به ویل موږ د هغه په دین یو او مشرکانو به ویل موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو نو په هغې باندې الله پاک رد کوي چې دې کې بحث مباحثې مه کوئ ځکه د ابراهیم علیه السلام زمانه ستاسو نه ډېره مخکې ده او ستاسو د تورات او د انجیل کتاب زمانه د ابراهیم علیه السلام نه ډېره وروسته ده وما انزلت التورات او نو نازل شوی تورات کتاب والانجیل او انجیل کتاب الا من بعده مگر وروستو د ابراهیم علیه السلام نه تورات کتاب 1500 کاله پس او انجیل کتاب 3.5 کاله پس د حضرت ابراهیم علیه السلام د زمانې نه وروستو دا 2 کتابونه نازل شوي دي الا من بعده مگر وروستو د ابراهیم علیه السلام نه دا نازل شوي دي نو ستاسو دعوا د یهودیت دین او د عیسایت دین او د هغې نسبت ابراهیم علیه السلام ته کول دا دعوه ستاسو بې بنیاده او غلطه ده
افلا تعقلون آیا تاسو کې عقل نشته دی چې د عقل نه کار واخلې او په دې خبره باندې ځان پوهه کې چې د یهودیت او د عیسایت دین نسبت ابراهیم علیه السلام ته کول دا صحیح نه دی. قل یا اهل الكتاب ووایه ای پیغمبر علیه السلام دې خلقو ته چې ای اهل کتابو ای یهودیانو و عیسیانو تعالوا راشئ تاسو الی کلمة یوې خبرې طرف ته سواء بیننا چې برابره ده زمونږ په منځ کې و بینکم او ستاسو په منځ کې الله نعبد دا چې موږ به عبادت نه کوو د هیڅ چا الا الله سوا د یو الله نه ولا نشرک به او موږ به شریک نه ګرځو د هغه سره شیئا هیڅ یو څیز ولا یتخذ بعضنا او نه به جوړی بعضې په موږ کې بعضا بعضې نورو لره اربابا خدایان من دون الله سوا د الله نه فان تولوا کچرې دوی مخ واړو فقولوا اشهدوا نو تاسو ورته ووایئ چې ای یهودیانو عیسیانو تاسو ګواه اوسیږئ بأننا مسلمون په دې خبره باندې چې بېشکه موږ مسلمانان یو یا اهل الکتاب ای اهل کتابو لم تحاجون تاسو ولې جګړې کوئ ولې بحث کوئ فی ابراهیم د حضرت ابراهیم علیه السلام بارکی وما انزلت التورات او نو نازل شوی تورات کتاب والانجیل و انجیل کتاب الا من بعده مگر رستو د ابراهیم علیه السلام نه افلا تعقلون آیا تاسو کې عقل نشته دی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.